بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه او نیک هیلې. په تیر درس کې موږ تاسو د دې افیکټ آپشنز پورې ولې بیا مو دا خبره وکړله چې موږ او تاسو ټول سلایډونه باید یو قسم ترانزیشن ولري. اوس لومړی سلاید ته تاسو وګورئ، پوش په نوم باندې ترانزیشن موږ عملي کړی دی، ورته مو راوستی دی. ځینې پریویو ګورو، چپ طرف نه دی. که موږ غواړو دا تغیرو فرام باټم د لاندې طرف نه، او اوس غواړو چې همدا ترانزیشن په ټولو سلایډونو باندې عملي شي، نو موږ دلته راځو اپلای ټو آل. اوس وګوره هر سلاید باندې چې تاسو کلیک کوئ ترانزیشن ته ورځئ، یا فرضاً موږ تاسو راځو سلاید شو ته. په ټولو سلایډونو باندې باز موږ تاسو ترانزیشن یو شانته وي. اسکیپ بټن وهم بیرته وځم د سلاید شو څخه. بل موږ تاسو کله کله ساوند په یو سلاید باندې راوستل غواړو، خو یاد ولرئ هیڅکله هم په رسمي ځایونو کې سلاید د پاسه تاسو باید आवाज رانه ولئ. فرضاً لومړی سلاید باندې زه کلیک کوم، دلته راځم یو ساوند ورته انتخابوم، کوین په نوم باندې. आवाज تاسو احساسوئ؟ کوین. دا موږ تاسو په دې باندې راوسته. که اپلای ټو آل وهم نو په ټولو سلایډونو باندې به دا څنګه کیږي؟ عملي کیږي. ټک ټک داسې لږ لږ کېدای شي تاسو ته به راځي. زه دا ګوشکي ورنږدې کوم، وینئ. که بیرته زه ټولو څخه ختمول غواړم نو راځم لومړي سلاید ته، دلته راځم ساوند ته او ورته وایم نو ساوند او بیا اپلای ټو آل. د ټولو څخه به څنګه شي؟ ختم به شي. ډیوریشن څه ته ویل کیږي؟ ډیوریشن دې ته ویل کیږي، ګوره دغه ترانزیشن چې داسې ځي د دې ترانزیشن وخت. فرضاً لومړي سلاید ته موږ وایو چې 3 ثانیې د دې وخت وي. کله چې موږ پریویو ته راځو ګوره دغه ترانزیشن ډېر داسې سلو دی. که موږ دلته راشو اپلای ټو آل ووهو، د ټولو سلایډونو ترانزیشن به داسې سلو وي. ګوره زه بیا کلیک کوم، دا سلاید لاړ، بل سلاید راځي. او که زر زر کلیک کوم بیا یو بل بدلیږي. خو که چیرې موږ کلیک وکړو او همداسې پرېږدو نو ترانزیشن به په خپل حالت باندې 3 ثانیې څنګه کوي؟ نیسي. که موږ غواړو د حالت د اندازه کمه کړو، دا دی کم مې که 50 ثانیې ته 0.50 ثانیې ته مې راوسته. اپلای ټو آل په ټولو باندې به همدا څنګه شي؟ اپلای به شي. آن ماوس کلیک دا اپشن ګوره انتخاب دی. کله چې زه دلته سلاید شو ته راځم، د ماوس کلیک په واسطه زه هم کولی شم بل سلاید ته راشم. ګوره دلته ټک تاسو اورئ، زه ماوس باندې کلیک کوم، مونږ بل سلاید ته ورځو. خو که چیرې زه اوس وغواړم چې ماوس کلیک کار ونه کړي، دا لرې کوم، اپلای ټو آل، بیا راځم ترانزیشن ته. اوس وګوره زه کلیک کوم، دلته تاسو ټک ټک اورئ، وینئ، خو بل سلاید ته موږ نشو تللی. د وجه د دې ده چې دلته موږ ماوس کلیک څنګه کړی دی؟ لرې کړی مو دی اپلای ټو آل. بل موږ تاسو آفټر لرو. آفټر څه معنا؟ ګورئ لومړي سلاید خو ترانزیشن وکړه، آفټر څومره وخت وروسته به بیا دویم سلاید راځي. که موږ ورته ووایو چې فرضاً 3 ثانیې وروسته د دویم سلاید راځي، اپلای ټو آل کو، اوس به څه کیږي؟ 3 ثانیې وروسته به په خپله هر سلاید په اتومات ډول باندې بدلیږي. صحیح شوله؟ په اتومات ډول باندې. ګوره زه په دې باندې کلیک کوم، 3 ثانیې انتظار کوم، اس کلیک نه کوم، کمپیوټر ته مې بالکل لاس نه دی وروړی. په خپله دویم سلاید راغی، په خپله به 3م سلاید راځي، همداسې به 3 ثانیې وروسته 4م سلاید راځي. یوې خبرې ته باید تاسو متوجه شئ، دغه ډیوریشن باید د دې سره تاسو کنفیوز نه شئ. د دې ډیوریشن مطلب څه دی؟ د دې ډیوریشن مطلب دغه د ترانزیشن اندازه ده، او د آفټر مطلب دا دی چې د یو سلاید څومره زه په سکرین باندې پرېږدم، هغې نه وروسته دویم سلاید زه تاته څنګه کومه؟ رایولمه. نو دا زموږ ستاسې د ترانزیشن په اړه باندې ځینې عمومي مسایلو، او په تېرو درس کې مې هم دا تکرار کړه چې باید ځینې سیفټي سکلز موږ تاسې هغه یاد کړو، هغې باندې باید کار وکړو. ډیزاین باید ډیر زیات منظم وي، کلر کمبینیشن، د رنګونو ساختمان، د ګرښتونو جوړښت باید هغې کې ډیر زیات منظم وي. دویمه خبره دا ده چې موږ کوم ترانزیشن انتخابوو، هغه ترانزیشن باید ډیر زیات ساده وي او په ټولو سلایډونو کې یو شان وي. د اوازونو څخه باید موږ تاسو خودداري وکړو، د دې څیزونو څخه باید موږ تاسو ځان وساتو. بیرته زه راځم آفټر لرې کوم، اپلای ټو آل. بیرته چې دې حالت ته زه راشم، اوس وګوره موږ تاسو په دې سلایډ کې سبا پورې ولاړ یو، تر څو پورې چې موږ تاسو کلیک نه وي کړی یا نوي سلایډ ته نه وي ورغلي. ولې؟ ځکه دغه موږ تاسو دا اپشن څنګه لرې وکړو.